په هرات، بلخ، کندوز، کندهار، پروان، ننګرهار ولایتونو کې د برېښنا هغه لوی مصرف کوونکي چې د ایل پی یو په نوم باندې یادېږي د هغوی میټر یې وکتل شوې، تخنیکي مشکلات یې درلودل، هغه اصلاح سوله چې په مقابل کې 102 میلیونه افغانۍ برېښنا شرکت ته قانوني تحویل کړي او په دوی مورزیات کړلې او هغه خپل بیلونه تحویل کړل. او د برېښنا بیلونو سیستم کې 7550 په شاوخوا کې هغه میټرونه چې د افغانستان د اوبو انرژي د یو کمیسیون لخوا د جمهوریت په وخت کې کمیسیون ټاکل سوی و، هغوی په ساحه کې توزیع کړې وله او هغه میټرونه د برېښنا په سیستم کې ثبت سوي نه وو، هغه هم ثبت سوي دي. د مکرویانو شبکه چې د 55 کلونو په انداز پخوانۍ شبکه ده، په دې کې انالوګ میټر لګېدلي دي چې تیر وخت کې برېښنا نه ده توانېدلې چې دا پروسه عملي کړي او د هغوی دپاره یې میټر یې هم اخیستې ولې، خو توانېدلې نه دي چې تر څو په ساحه کې دا کار عملي کړي. الحمدلله د اسلامي امارت راتګ سره موږ دا پروسه په مکرویانو په ساحه کې عملي کړله. اول ته مو 500 میټر لګولي دي او 3000 شاوخوا نور پاته دي چې موږ په عوایدو کې فی الحال ډېر فرق دا راوسته ده چې په تېرو وختونو کې به موږ له مکرویانو څخه تقریبا ټوټل 14 میلیونه افغانۍ راټولولې او اوس د هغوی مصرف 30 میلیونو ته رسېدلی ده. نو له یو طرفه د موږ عواید قانوني زیات شول، له بل طرفه هغه ضایعات چې د برېښنا کېدل دا په مفت روان وو او د میټرو د وجې نه وو چې 55 کاله زاړه میټر وو او هغوی نه سوی کولی چې ښه برېښنا خلکو ته ورسوي، بلکې ضایعات یې زیات درلودل. د هغې اصلاح سوې ده او دغه هم د برېښنا په عوایدو کې زیات سوي دي.